ملګرو سلامونه او مینه مې ومنئ. شین سهار دی او له یوه نوي پیغام سره تاسې سره مخاطب شوی یم. وړوکي ورور مو یو مرغۍ ساتلی و او په کړکۍ کې په پنجره کې کېنولی و. نور مرغي ولیده او یو قسم د خوشحالۍ اوازونه یې وکړه. نو موږ ورته دا توصیه وکړه که دا مرغۍ خوشې شي نو دا به ستاسې ثواب هم وشي او دا د انسانیت نه یوه لرې خبره ده چې مرغۍ رانیول او بیا په پنجره کې ساتل. ما خپله دې کارونو سره ډېره زیاته ورانه ده. زموږ توصیه یې ومنله او مرغۍ اوس خوشي کوو انشاءالله. د دې مرغۍ نوم دی کلغاز. موږ ورته کلغاز وایو. ستاسو په خپله لهجه کې که هر نوم ورته ایښی وي نو راځئ تاسو وګورئ چې دا څومره خوشحالي کوي چې موږ یې خوشي کړو. تاسې دا وینئ چې دا په دې پنجره کې څومره خفا او مایوسه دی. بس ایشتو هر یو مرغه دا ټونګې نه لګوي ښه دا چې روږ دی پوخ روږ دی شوی. بسم الله کړه. الله الرحمن الرحیم. له خپله ځانه به پردی شم چې ته نه یې څنګه له خپله ځانه به پردی شم چې